ملګرو یو ویډیو هغه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په کوم کې چې بخزاده دانش صاحب او ورسره حسنین هغه حسنین کوم چې په خپل مور پلار باندې کوم ډزې کړي دي د هغو یو میډیا په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې پکې خلک مختلف قسمه خبرې کوي څوک یو څوک بل څه وایي ویډیو کله ریکارډ شوی دا نه یعنی ما اوس کتون یو ملګری پکې لیکلی چې بخزاده دانش صاحب چې دی هغه جیل ته لاړو د حسنین سره ملاقات وکړو یعنی داسې خبره پکې لیکلو نو ډېر زیات حیران شوم چې آیا دا خلک څه قسمه خبرې کوي ویډیو هغه شیر کړو نو په ذرا او ویوز پې هم راغلی د ویډیو کوم حقیقت چې دی ویډیو ریکارډ شوی د نن 2 کاله مخکې بخزاده دانش صاحب یو پروګرام له راغلی چې په کوم کې حسنین هم د هغه سره یو ویډیو جوړه کړله نو بیا هغه ویډیو هغه ریکارډ کړی دا او سوشل میډیا یعنی خپل ټیک ټاک اکاونټ یې اپلوډ کړی دا نو اوس هغه ویډیو خلک رلی او هغه شیر کوي او مختلف قسمه خبرې پې کوي څوک یو څوک بل څه وایي یعنی که ستاسو یاد وي حسنین یو ویډیو ریکارډ کړی دا د پولیس یو افسر سره په تاڼه کې نو بیا خلکو هغه ویډیو هم راغستی ته په هغې باندې هم خبرې کوي یعنی څوک یو څوک بل څه وایي چې آیا د سره پولیس میلاو او دا د پولیس سره ملګری او د به ورسره ویډیو جوړول یعنی هغه خبرې پسې کوي حالانکې د هغې هغه وجه نه ده کوم هغه چې ریکارډ شوی د هغه موږ تاسو سره هم په ویډیو کې شیر کړو مکمل تفصیل تاسو ته موږ بیان کړو چې آیا څه قسمه حسنین دله په یو کیس کې تلي و کیس هم د موټر سایکل و په هغې کې تلي و بیا هلته تاڼه کې ناست نو په هغه دغه باندې دوی ویډیو وکړه پولیس والا چې دی هغه ته خبر هم نه و بله کوم ویډیو چې تاڼه کې د تاڼې نه چې دا بهر ته راوتو ویډیو کړو نو بیا خلکو ویل چې دا د جیل نه رها شو داسې خبرې کوي یعنی مکمل دروغ چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې د هغې په هکله باندې شیر کېږي لکه څنګه چې د بخزاده دانش صاحب ویډیو هغه شیر شوی دی او پکې وایي چې آیا د دې کوم ملاقات شوی دی نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو امید لرم ویډیو هم خوښه شوي ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ که زموږ په چینل نوی یې چینل سبسکرایب کړئ دا چې نور ویډیوګان دپاره